کول او امریکا هم په دې کې مثال ګرځاوه. لیکن یو ځای راغلی چې هغه نړۍ ته دا معلومه شوه چې افغانستان ته مسله خو نه ده، افغانستان ته مسله دا پایواله، لیکن بنیادی مسله خو دا د نړۍ ته ده چې وروره دلته هغه اډه جوړوي، افغانستان باندې هغه څه دپاره کوي؟ افغانستان باندې هغه قبضه کول غواړي چې دلته اډې جوړې کړي او د دې اډو په ټوله نړۍ کې ترهګري وکړي. اوس نو چې دا خبره شوه نړۍ ته معلومه شوه چې هغه ګرد ده، اوس که انګلینډ دی، فرانس دی، جرمن دی، پلانه دی، پلانه دا ګرد دلته به ولاړو خیبر باندې، هغه به ویلی شي، هغه ټیچرې به ویلی شي جهاد شروع. اوس چې دوی د دې هغه اولادیت هم پته ولګېده چې جهاد شروع پر چا باندې شروع کړی او اوس د جهاد درک ولګېد. افغان خو مزاحمت وکړ د دوی د اشرارو د دې مکمل مزاحمت یې وکړ، دوی دا کار کاوه، اخر کې دوی هم په دې سر خلاص. یعنې د افغان خپله خو سر خلاص و چې لکه مات دوکه راکړل شوه، لکه ما چې مخکې درته وویل هغه په دې پوه، لیکن اوس به اتحاد کاوه، قوتونه به ځان ته کتل چې کوم قوتونه زه خپل کم، زما خپل کېدای شي. هغه د دنیا ډیموکراټیک قوتونه چې دي هغه خو د افغانستان دوستان کېدای شي، هغو چې ډیموکراټیک قوتو خپله ولیدلی چې لکه باقاعده دا خو لویترین ترهګري اډې جوړوي او پر ما به حملې کوي، نو هغه خود به خود افغانستان نه، یورپ او امریکا او د دنیا ملکونه هغه په خپله باندې د دې هغه سو شروع افغان ته لاس ورکړي، د افغان ته چې لاس ورکړو د ترهګرانو له ترهګري به خلاصېږو. یو بلې پوښتنې ته راځم، د پښتنو کلتور چې دی، د پښتنو روایت چې دی، هغه دونه مضبوط دی چې په پښتنو کې کم د مولا زور په بره روان دی چې هغې ته مخنیوي وکړي. پښتون ثقافت چې دی له بنیادي له وسایلو له ملکیت را پښتون چې کوم ولسونه دي دا د پښتون ولسونه افغان خپله له ولسونو جوړ دي. اول کښته فیملی، بیا تپه، بیا پسې پورته پرګنه، بیا پسې پورته داسې بل ولایت، بیا مرکزي د بادشاه یا د حکمران شورا د جرګه ده. دا د افغان په هیستري کې اوسېدلی، یعنې د خپلو وسایلو دی مالک اوسېده. له دغې څه د کلچر زیږي، اصلي شی خو له معاشي بنیادونو څخه ثقافتونه ویځي. نو د پښتون ثقافت څه دی؟ د پښتون ثقافت دا دی، زه به دا روښیم چې دی په قاعده هر پښتون د خپل خاورې مالک او د خاورې د مالک په حیثیت چې دی پر خپله پر مخ باندې ځي، دغه د خاورې ملکیت به د ده وي. هر پښتون به د خاورې د ملکیت کلیم کوي. د افغان خپله باره لري او دغه د بیا کلچر دی، پر مخ باندې د ناسته ولاړه دوست دشمن دی، بیا پر دې بنیاد دی. اوس نو دوی هر څه چې بهانې جوړې کړي، د اسلام نوم یې غلط استعمال کړ، دوکې وکړې، لیکن افغان چې دی هغه دا خبره کوي چې زما دا خاوره ده، زما خاورې ته به نږدې نه راځي. اوس هم دا کم ځینه چې دوی کوشش کوي، لکه دا کم چې زموږ وطني خلک دي، وزیر مسعود پلانه اوس دغو ترهګرانو تسلط پر کړی دی، لیکن دننه وزیر مسعود په دې خبر دی چې زما خاوره نشي او هغه عربیان خاوره نشي، داسې ورځ راځي چې دی به بیا له خاورې ته واپس نشي راغلی. لہذا هغه دا کوشش کوي چې وروره دا ترهګر دا ځان لرې کوه، ځان باسه، زه پوهېږم زما خاوره پوهېږي. هغه پښتانه څوک چې د هغې مرسته کوي، ځانمرګې بریدونه کوي، نور پښتانه وژني، حلالوي یې، هغې ته تاسو څه وایې؟ هغو ته موږ ګوره دا خبره کوو چې دا خبره کوو چې د اسلام په نامه په ښه مقدس نمونو بنیادي طور افغان په خلاف، د پښتانه په خلاف ډېر لوی سازش شوی دی. نو زموږ له ښو جذباتو ناجایز فایده اخیستل، د پښتنو له نیکو جذباتو څخه، یعنې ته اندازه ولګوه چې لکه ما د وزیر د مسعود مثال درکړ. وزیر مسعود خو د پښتانه کې تر ټولو په ښو جنګیالي خلکو کې، لیکن هغه ځان له عرب راوستی، منګولې شخې کې عرب اوس قابض دی، دا بل سړی د مالک چې دی یرغمال. اوس نو دغه سړی که په معصومیت سره په مقدس نامه دی غلطیږي، نو هغه ته به دا خبره کېږي چې وروره ته دا هغه مسله نه ده، مسله ستا د خاورې نیول دي او ستا د خاورې څخه بیا نور دنیا سره هم جنګ کول، چونکې دا کوي. لہذا پکار ده چې
لمن ځینې وڅنډي هغه طریقه وکړي خپل خاوره خلاصه کړي. عبدالرحیم مندوخیل صاحب تاسو ذاتي ژوند ته ولږ غوندې واپس راځو. تاسو ټي وي ګورئ، فلمونه ګورئ، کم فلمونه مو کتلي دي اوسه پورې؟ یاره دا پایه والا دا سمه زه په خپله باندې چې سټوډنټ هم ما فلم کتل او هغه فلمانو کې داسې و یو خو د انډیا د هغه وخت فلمان و سره شاید تقسیم هم نه وسوی نو په هغه کې یو ډېر معیاري فلمان به و. حقیقت دا دی چې د کتلو وړ و. چې کوم چې کالج له رالو بیا کوټه و په هغه کې بیا ځنه ډېر ښه د انګریزي فلمان د لیټریچر لکه شیکسپیر، همینګوی، پلانی دا لوی لوی لیکوالان، ټالسټای، بیا هغه چې دی هغه به هلته فلم جوړ شوی نو هغه موږ کتل ښه په هغه باندې او بلکې ډېر ښه ذوق و خلکو ته. لیکن اوس ما ته هغه موقع له کلو نسته. آیا تاسو د پښتو فلم کتلی دی چېرته؟ هو نو زه پښتو فلم هم باقاعده ګورم خو دا خو نو هغه فلمان دي چې خیبر بدلی پکښې او د عجب خان او د دې او یو دغه لکه د فرانس د هنچ بیک اپ ناټرډیم ډېر ښه فلم دی. کوم قسمه کتاب لولئ؟ ادبي، سیاسي؟ چې موږ په کار چې په کورس کې د پښتو دا کوم چې زموږ ادیبان دي لکه رحمان بابا، حمید بابا، دا په کار چې هر پښتون که په کورس کې نه یم په کور کې هر هلک په کار دی چې دا زموږ ادیبان او لیکوالان ووایي او دغه نمونه لکه بابا روشان دا اوس ډېر لوی د افغان ټولنې بدلولو او پرمخ بیولو روښاني تحریک، جلال الدین جلاله او احداد. موږ داسې دشمنانو مغلو داسې ووهلو چې حاکم چې زموږ اصل هیروز دي هغه یې راته دشمنان کړي دي هغه وګټه موږ وایو نه کنه. زما په خپل تجویز باندې مثلا په کار دی چې د روښانیانو دا ټول ملا ارزاني، نور چې کوم هغه د کریمداد، نور میرزا خان انصاري او دا د پښتو دا زموږ ډېر لوی ادیبان دي او فلسفیان دي. کوم داسې بین الاقوامي داسې سیاسي پولیټیکل پرسنالټي داسې ده چې د هغه نه تاسو متاثره یا اثر ته اخلئ؟ نو دنیا کې ډېر انسانان دي هغه تاثر په موږ باندې دی. یو خو دغسې موږ خپل یعنې پیغمبر اول چې هغه زموږ د زندګي سره له اولې ورځې هغه دی دغسې هم یعنې پیغمبران زه خپله ډېر لوی احترام کوم هغه د مذهب علاوه په دې چې انسان دوی روزلی دی. انسان چې څه نه مشکلاتو کې و څنګه ټولنه یې وه دا ټولنې چې جوړې شوي دي لږ ښې راغلي دي خو دغو پیغمبرانو او دغه مصلحینو کړي لوی لوی لیکوالان ادیبان هغسې دي ښه مزل او لکه هغسې راواخلې او مثال فلسفه او معاشیات او دغه نشر راواخلې کارل مارکس په کې ډېر زیاته سوسایټي د ټولنې جوړښت او د ټولنې حرکت قوانین یا داسې ابن خلدون د ټولنې جوړښت او قوانین دغه نمونه بیا انقلابونه دي. نو زموږ وطن انقلاب دی په خپله خان شهید، باچا خان دا لوی لوی انقلابیان لوی مصلحین بولم بالکل دی دا زموږ سوسایټي تر کوم ځای راوسته دا چې راخوره چې موږ یې نسو سمبالولی که نه دوی را آزاد کو نو دا دوی بیا دغسې د انډیا هغه مثال ګاندي د سوویت یونین هغه لینن د هغه ماوزتونګ هوچیمین د جنوبي افریقې منډیلا بیا هغه راواخه کاسترو ډېر لوی لوی دا اوس شاویز دغسې بیا زموږ په خپله زندګي کې مطلب لکه خوشحال بابا باقاعده یو ایډیالوژي و باقاعده د افغان په ننګ وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک. سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب تاسو موسیقي اورئ او کوم قسمه سندرې ستاسو خوښې وي؟ زه خو په خپله ګویا موسیقي اورم یعنې زه ډېر ضروري شی بولم ګویا دا په کار دی موږ باقاعده یعنې هر سړی د دې سره کم از کم هغه د فرصت لمحاتو کې موسیقي پکار دي وي. نو زه د دې موقع را پیدا شوې زه کسر هلک کوم موږ بیا یو خبره ده زموږ کلچر کې زه یو مثال درکړم موږ چې دی پخوا څخه دا ریکارډ او دا هغه دا نو موږ به خپله زموږ کلیوالو به زموږ د ښاریې والا به انتظام کړی د میوزیک چې هغه کې به لکه چغاکه موږ ورته یایي رباب یعنې چغاکه هغه بیا جلا شی دی دا زموږ
په کلچر کې دا بالکل هر کور کې به داسې یعنې یا کلي کې به دا انتظام و. نو موږ دا ګټ سره په دې کې لوی سوي نو هغه میوزیک چې د پښتو دی هغه ډېر اوچت اوس لکه دا ټپې لکه دا بل دا په خپله چې پر سمو استادانو واوري ډېر یعنې مفهوم او ډېر ساز او سوز پکښې دی ډېر زیات. بیا لږ سیاست طرف ته راځو. مندوخیل صاحب تاسو ګڼئ چې پښتانه قام پرست مشران چې پاکستان کې دي د دې د یو ځای کېدو د دې د یو پلیټ فارم او د یو سیاسي ګوند نه د پښتنو د حقوقو دپاره ودرېدل ممکن دي؟ یاره سیاسي طور خدای بالکل ضرورت دی ګډ سره یعنې که موږ واقع موږ د خپل وطن د جوړښت خبره کوو د دلته اول نجات او خلاصون او بیا پر مخ باندې ترقي او د هغې دپاره دا ضرورت دی چې دا وطن پرست خلک چې دي هغه متحد شي دا ګډ سره ضرورت. البته تر اوسه افسوس دی چې ګواه دا دی نه دی سوی. ښه مشکلات پکې څه دي؟ څه قسمه چیلنجز دي چې پښتانه سیاسي مشران قام پرست د پښتنو د حقوقو علمبردار هغه نشي یو ځای کېدی؟ نو اوس په دې کې چیلنجز خو نو دا ووایي چې هغه کوم چې زموږ مسایل دي هغه مسایل شاید موږ ګواه ادراک سم نه وکړو چې د هغې دپاره موږ دا لکه مثال ما د لفظ استعمال کړ ضرورت چې دا ضروري دی دا تقاضا ده د هیڅ تقاضا. نو اوس دغه تقاضا که د دې ادراک وشي نو په هغه کې یعنې زه به دا هغه نه کوم چې ګواه څوک دي یا پلانه دي پلانه البته دا مسئلې که سم ادراک موږ وکړو نو بیا د دوست پسې به ګرځو دوست به پیدا کوو. ښه دی. که تاسو ګورئ مندوخیل صاحب اوس چې پښتنو په قبایلي سیمه کې خیبر پښتونخوا کې جنوبي پښتونخوا کې چې کم پښتانه د هغې د ژوند چې کم حالات تاسو په خپله سینیر ډیپټي چیرمین یې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پښتنو دپاره کم قسمه معاشي نظام به غواړئ تاسو؟ نو دا سوال تاسو وکړ موږ ما درته عرض وکړ چې له اوله سره موږ چې دی موږ معاشي نظام دا دی چې موږ د وسایلو ملکیت ولسونه لري. لکه موږ اول شیخ ملي د شیخ ملي دفتر په سن 1400 یا 1520 په حد کې یعنې سم دا اوس کوم شي ته سیټلمنټ وایي کم څوک چې هغه سیټلمنټ موږ په افغان خاوره کې په سن 1500 یعنې 10 په دې کې باقاعده سیټلمنټ شوی او هغه سیټلمنټ د هغې بیا نوم چې دی هغه ته دفتر وایي او هغه چې دی ویش ورته یعنې هغه سیستم سوشل دغه و اکنامک سیستم دا و چې لکه ما چې درته عرض وکړ تپه ده بیا پرګنه ده بیا ولایت دی بیا ټول افغان دی یعنې دغه ولسونه چې دي دا مالک دي د خپلې خاورې. نو دغه سیستم ته ته څه وایې په انګریزي کې څه وایې دغسې یعنې موږ چې کوم هغه ټولنه ده دا خو چې د هغه وخت و چې هغه زمانه وه اوس په 21مه صدۍ کې به ولې تاسو څه غواړئ؟ زه ځای له راځم لویه خبره دا ده هم پر هغه بنیاد افغان چې دی پر هغه بنیاد باندې د ټولنه مرحله په مرحله راغلی اوس نو دته نوې زمانه د اوسنۍ مثال راغی نو ده به هغه بنیادونه و پر مخ به نور ډیموکراټایز کول. اصل خبره دا ده هغه هلته نور راغه راباندې مسلط شو باقاعده دا د استعمارګر حتی چې بالکل داسې وبول چې زموږ اصل چې دی هغه یې پردی کړ باقاعده داسې وبول زموږ د عام خلکو حلالولو اختیار یې هم ځان ته حاصل کړ وسایل ښه ګټ سره قبضه تقدس یې ورکړ. نو زموږ چې دی موږ به خپله پر مخ ډیموکراټیک هغه کول نو دلته به څه ځینې جوړېده فلاحي مملکت به ځینې جوړېده موږ به هغه ټولنه چې ټول افغان ټول پښتون په کې حقداره دی داسې طریقه به جوړېږي چې هر چا یعنې په دغه حواله کې راواخې روزګار او کار او صحت او علم دا شیان به باقاعده موږ به ټولنه ته ورکوو ټولنه به هر فرد ته ورکوي او له هغې په بنیاد به سیاسي ډیموکراټیک پاور جوړیږي چونکې زموږ سره خوی دا دی چې موږ هر سړی سیال دی دوی دا منفي کوي سیال معنا هر یو ایکول دی هلته باقاعده فلاحي سټیټ به ستا جوړیږي. سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب پوښتنه دا راوچتېږي چې تاسو د پښتنو دپاره یو آزاد فلاحي مملکت غوښتنه کوئ یا څه سوچ فکر لرئ ویژن لرئ؟ موږ خپله باندې دا اول ورته ویل دي چې موږ په پاکستان کې بالکل د برابرۍ پر بنیاد اوسو او په هغه کې به موږ د خاورې مالکان هم وي اختیار به هم وي فلاحي مملکت به هم وي لیکن که څوک دې ته نه وي تیار
بیا چې دی بیا پښتانه خپل لار ته خلاص دي.